د لوګر میدان وردګ نښلونکی سړک چې 9 کیلومتره اوږدوالی لري د لوګر مرکز پل عالم له بابوس، شولک، پیارخیلو او دغاباد سیمو تیریږي او له میدان ښار سره نښلي. ورته مهال د لوګر اوسیدونکي د دغه نښلونکي سړک د رغونې تړون پر لاسلیک کېدو خوښ دي او ټینګار کوي چې باید ژر تر ژره چارې پیل شي. بسیار زیاد خوش هستیم. پیش این سرک‌ها زیاد خراب بود، موترهای ما زیاد عوارض میکن. لحاظ چند روز میشه که ما آوازه از سرکش نویدیم، سرک‌ها جور میشد. لوګر ولایت میدان وردګ ولایت پولیس وسط دواړه د دواړو ولایتو مړ ژوندی هم سره یو د سره او سبزیجاتو په هر نگاه کې سره ګټه اخده. دوی همداراز زیات سړک د سیمهیز اتصال، د سوداګریزې پراختیا او ترانزیټي لیږد رالېږد لپاره ګټور ګڼي او زیاتوي چې تر رغېدو وروسته به په تګ راتګ کې ګڼې اسانتیاوې ورته رامنځته شي. تقریبا 3 ساعته مزل دغه جنتر وردګو په د خامو په غرو باندې وړو د موږ ودادار ان شاء الله چې نیم ساعت را ورسیږي. که دوی چېرته دغه کار لږ زر شروع کړي او موږ دغه غواړو چې تر څو پورې زر شروع کړي او تر څو پورې زر په خپل ټاکلي وخت سره او په خپل ټاکلي معیار سره جوړ شي. نو له امارت نه موږ غوښتنه دا ده چې راتلونکي د ولایت نور هم توجه وکړي او د بحث کارونه نور هم دلته پکې زیات شي. څو ورځې وړاندې د ټولګټو وزارت د 214 میلیونه افغانیو پر ارزښت د لوګر میدان وردګ د 9 کیلومتره نښلونکي سړک د رغولو تړونونه له 2 شرکتونو سره لاسلیک کړل چې په 14 میاشتو کې به چارې بشپړې شي.